الحمد لله الذي هدى وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. زما قدرمندو مؤمنو مسلمانو ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواړم چې د کلونو د نوي کېدو او د هغې د مبارکو په رابطه لنډ غږیز پیغام ستاسو درنو مسلمانانو غوږونو ته ورسوو. زیاتره مسلمانان د اسلام د احکاماتو نه ناخبر او په غفلت کې دي. اوس د صلیبیانو مسیحي کال په اصطلاح 2021 کال چې دوی ورته وایي دا نوی کېږي او نن یې اوله ورځ ده. زیاتره مسلمانان د دې ورځو تجلیل کوي یا مبارکۍ لیږي. خبردار چې د دې کال تجلیلول او د دې مبارکۍ لیږل په اسلام کې حرام او ناروا عمل دی. د کافرانو د اخترونو مبارکۍ ورکول، د هغوی جشنونو کې ګډون کول، د هغوی په اخترونو کې اشتراک کول دا حرام دي، ناروا دي او هغه د زړه د کومې تجلیلول یا پې عقیده لرل کفر عمل دی. مولا علی قاري رحمه الله شرح فقه اکبر کې په دې باندې تفصیلي لیکلي چې د کافرانو د نوروز مبارکي یا د مهرجانو مبارکي ورکول ناروا دي. دغه رنګې د کافرانو د کال تجلیلول. ګورې زموږ کال په اسلام کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارک هجرت نه شروع شوی چې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړی، نو هجري سطح زموږ روانه ده. یوه شمسي ده بله قمري ده. یو په لمر حسابېږي چې د حمل په اول بدلیږي، د حمل د اول تاریخ تجلیلول ناروا دي، او قمریم ده په محرم کې بدلیږي. د محرم مبارکي په اسلام کې نشته. مبارکي لیږل ورکول او د کال د نوي کولو تبریکات زموږ په دین کې نشته. نو کله چې د پیغمبر علیه السلام د مبارک هجرت د کال د نوي کولو مبارکۍ لیږل په اسلام کې نشته، نو بیا د مسیحي کلونو او د صلیبیانو د جنوري او فروری او مارچ د میاشتو تجلیلول بیخي ناروا دي. فقهاو لیکلي احکام اهل الذمه اول جلد 205 صفحه کې لیکلي اما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصه بهم فحرام. مبارکي ورکول په هغه څه چې د کفر علامې وي او هغو پورې مختص دي حرام دي. وذلك مثل ان يهنئهم باعيادهم، لکه څوک چې د هغوی د اخترونو مبارکي ورکوي د کلونو، وهو بمنزله ان يهنئه بسجود صلیب، بل ذلك اعظم اثما عند الله واشد مقتا من التهنئه بشرب الخمر. دا بدتر دی د دې نه چې څوک د شرابو د څښلو مبارکي چاته ورکړي، د هغې نه دا بدتره ده. یا دا داسې ده لکه څوک چې چاته د صلیب د لمانځنې مبارکي ورکړي معاذ الله. نو دې کې د صلیبیانو مشابهت دی، ناروا ده. دې نه ځان بچ کړئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.